سلامونه ګرانو ملګرو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ، صحت مو ښه او خیرتي. دلته زه د براتسلاوا ښار چې د سلوواکیا ښار دی دلته راغلی یم. ستاسو لپاره ډېره یو ښکلی په زړه پورې ډاکومنټري لرم چې انشاءالله تاسو ته به ډېر زر تر زره وړاندې کوم او تاسو د دې په تمه اوسئ. مرکې مو کړي دي او د دې ترڅنګ ما غوښتل چې دغه ښار تاسو ته وښیم. ډېر ښکلی ښار دی. زه به دا کامره راواړوم چې تاسو دغه ښار ووینئ. ډېر زوړ ښار، تاریخي ښار دی او دلته د شنبې ورځ ده د خالي او سهار 11 بجې دي او تاسو به وینئ چې دلته یوګا روانه ده. ډېر آرامه، ډېر ښکلی ښار دی او ګڼ شمېر ټوریست راغلي دي. سهار وخته دلته د هر عمر خلک دي. که تاسو وګورئ دې کې بیا د ډېر عمر خلک زیات دي د ځوانانو نه او دوی کله چې ریټایر شي نو بیا بس همدې ته مخه کړي چې د ژوند نه خوند والي explore وکړي. What is it? Oh, thank you. دا ګوره ماته د یوګا دغه راکړه او مونږ کشکې زده وای. ښه سراج سادات وایي چې زه چیرته یم. دا براتسلاوا دی د سلوواکیا ښار کې یم. نو براتسلاوا ډېر ښکلی ښار دی او زه دلته تېره ورځ راغلی یم. دلته به نن هم یو شوټ لرم او بس بیا خیر سبا ته اتریش ویانا ته ځو. اتل وروره ستړی مه شئ. مننه ولا ډیکلمیټر، رښتیا هم وخت مې نه دی کړی. زما هم خوښیږي، شعر شاعري سره مینه لرم او زه خوشحاله یم چې تاسو هم ورسره مینه لرئ. خو ښه شو چې تاسو وویل. زه به کوشش وکړم یو ډیکلمه تاسو ته وکړم او بیا به یې پوسټ کړم. د دې ښار کوڅې ډېرې ښکلې دي. دغه شیبه راغلم، دلته مې یو ځای ناشته وکړه. دلته ډېرې ښې بیکریانې دي، ډېر ښه خواږه جوړوي او خواږه پخوي. که څه هم زه ډېر زیات خواږه نه خورم خو دوی ځای خواږه ډېر زیات ښه دي. برکت خان ډېره مننه، ژوندی اوسئ چې تاسو دومره مینه او اخلاص لرئ. جانزیب وعلیکم السلام. شجاعت علي ستاسو نه مننه، سلامونه زما لخوا هم ومنئ. ډېر ښکلی تاریخي ښار دی دلته. زه د افغانستان سینما په اړوند په یو ډاکومنټري یا مستند فلم باندې کار کوم چې هغه به انشاءالله ډېر زر تاسو ته خپروو. خو دا ډاکومنټري انګلیسي ژبه کې به وي او تاسو بیا کولی شئ چې دغه ډاکومنټري وګورئ. زه بالاخره بیا لینک شریکوم خو کار لا پکې ډېر پاتې دی. دا آیس کریم دلته خرڅوي او ډېر ښه آیس کریم لري، ډېر زیات خوندور آیس کریم لري. ما تېره شپه ټرای کړله او تاسو وینئ سهار وخته دلته څومره بیروبار دی، څومره رش دی او موسم هم ډېر ښکلی دی. تسلیم مروت صاحب مننه. نه زه تور باندې نه یم راغلی، البته کار باندې راغلی یم. دا اوس ښار ته راووتم سهار چای دپاره.
او دا وګورئ دا څومره ښکلی څومره کریټیو یې جوړ کړی دی. نعمت الله وعلیکم السلام. ټول دې زما سلامونه هم ومني. زمونږ مشران چې وي هغه تل کور کې ناست وي او مونږ تل ورته وایو چې بس تاسو په آرام کښېنئ، خو دلته تاسو وینئ چې څومره مختلفه کلتور دی. د دوی مشران تل په سفر دي، ګرځي او کوشش کوي او د دې سره صحت هم ښه وي، ذهناً هم آرامه وي. نو مونږ باید چې هڅه وکړو چې خپل مشران هم دې ته وهڅوو چې ووځي له کوره بهر، که هیڅ نه وي خپل شاوخوا کلي کې پټیانو کې یو قدم ووهي، یو واک وکړي سهار مهال. که څنګه صحیح وایم که نه؟ تاسو ته به نور حال هم درکومه وخت په وخت. او ما غوښته چې تاسو لپاره فیسبوک لایف وکړم چې تاسو هم زما سره دغه ښکلی ښار وګورئ او دغه څو ښکلې شېبې ستاسو سره هم شریکې کړم. نو تاسو ته ښه وختونه غواړم. زه به ستاسو نه اجازه واخلم او په خیر بیا انشاءالله په تمه اوسئ چې کوم مستند چې تاسو لپاره جوړوم چې بیا یې په ګډه سره وګورو. ښه وختونه، ښې شېبې، د الله په امان.